ننګرهار کې د معلولونو ویلچر باسکټبال لوبغاړي چې په فزیکي لحاظ معلول خو هیلې او حوصلې لوړې دي. موده مخکې د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې 3 لوبغاړو په تایلنډ هیواد کې د یو شمېر هیوادونو له لوبډلو سره لوبې درلودې چې دغو لوبو کې د ښه مقاومونو او لاسته راوړنو اخیستو وروسته هیواد ته راستانه او ننګرهار کې د یوې غونډې په ترڅ کې وستایل شول. د ننګرهار د بدني روزنې او سپورټ ریاست مطبوعاتي مسؤل وایي د بېلابېلو لوبو لوبغاړو ته به د لوبو کولو زمینه برابر او په هر حالت کې به یې ملاتړ کوي. په راتلونکي کې زموږ هیله او امید دا ده چې دغسې نور ورزشکاران هم لاسته راوړي او د ورزش ریاست په استازوالۍ ډاډ ورته ورکوو ورزشکارانو ته یوازې د ویلچر باسکټبال نه بلکې د هرې برخې چې هغوی ته به مونږ نور سهولتونه هم رامنځته کوو تر څو وشي کولی د ننګرهار ولایت لپاره لاسته راوړنې او ډاډ لاسته راوړنې ولري. د لوبغاړو په تړاو جوړ شوې ستاین غونډې پر مهال د ننګرهار معلولینو فدراسیون رئیس وایي خوښ دی چې لوبغاړي په نړیواله کچه ښه وځلیدل. او نن دا غونډه زموږ د 3 قهرمانانو چې هغه تایلنډ هیواد ته تللي هلته یې مسابقې کړې وې چې هندوستان ته یې ماتې ورکړې وه، نیوزیلینډ ته یې ماتې ورکړې وه او دغه مراسم هغې ته نیولي وو او په خیر او خوشحالۍ سره سر ته ورسېدل. د ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي وایي تایلنډ هیواد کې 15 لوبې وکړې چې 2 لوبې په لوی توپیر وګټلې. منګه نیوزیلینډ ته خسته په ښه توپیر ماتې ورکړه، هندوستان ته په ښه توپیر ماتې ورکړه، نو موږ ته چې کوم امکانات برابر شوي الحمدلله موږ ته استفاده وکړه. نسبتا د هغو هیوادونو نه زموږ امکانات کم دي خو بیا موږ سره افغاني غرور او خپله مېړانه ورسره او خپل کوششونه او استادانو خوارین موږ دغه 2 ټیمونه ښه په قوي توپیر سره مات کړل. دوی له مسؤلینو غواړي لا ورته د لوبو کولو زمینه برابره کړي. د ریاست نمدغه غوښتنه چې موږ له تمریناتو کې نور زمینه هم برابره کړي تر څو ښه لوبې وکړو افغانستان دپاره لا ویاړونه راوړو. دغه راز د ننګرهار او لغمان ویلچر باسکټبال لوبډلو ترمنځ لوبه هم ترسره شوه چې د ننګرهار لوبډلې په بریا پای ته ورسېده.